अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो د پښتو ډرامو د یوې بلې اداکارې غلطه ویډیو څنګه انټرنیټ ته اپلوډ شوه که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هم دغه رنګې نوې معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو دا په یاد ولرئ چې که دنیا کې ټکنالوژي خلکو ته اساني ورکړه نو ډیر زیات تاوان هم خلکو ته ورکړ. هغه داسې چې پخوا وختونو کې به موبایل ټي وي انټرنیټ نو ګناهونه به هم ډیر کم کېدل خو نن سبا ډیر داسې کم خلک پاتې چې ګناه به نه کوي او که وویل شي چې دا رنګې خلک بیخي ختم دي نو دا خبره به هم غلطه نه وي. دوستانو د سوات د سیمې یوه تکړه اداکاره چې تاسو ته یې نوم نشو ښودلی ځکه چې په یو چا پرده اچول موږ ته اسلام امر کړی د هغې ډیره غلطه ویډیو انټرنیټ ته راغلی وه چې یې زر ایکشن واغستو او هغه ویډیو یې له غلطو ویب سایټونو ډیلیټ کړه. دوستانو دا ویډیو داسې نه وه راغلې چې خپله یې ریکارډ کړې وه ځکه چې هغې اداکاري هیڅکله په فلمونو او ډرامو کې کوم غلط کار نه و کړی او همیشه به یې د خپل حیا او د عزت خیال ساتلو. یوه ورځ هغې اداکارې په خپله کمره کې جامې بدلولې او هلته یې خپل سمارټ فون چارج ته ایښودلی و. د هغې سمارټ فون کیمره هیک شوه او د دې لوڅه ویډیو هیکرانو په لوڅو ویب سایټونو خرڅه کړه. دوستانو که غواړئ چې تاسو سره داسې ونشي نو هر رقم اپلیکیشن په خپل موبایل کې مه استعمالوئ کم چې اعتباري نه وي ځکه که کله تاسو اپلیکیشن انسټالوئ نو هغه وخت کې تاسو نه د کیمرې ګیلرۍ او وایس کال اجازت غواړي نو دې سره هغه اپلیکیشن والا کولی شي چې ستاسو کیمره او نوره خصوصي ډیټا هیک کړي. او دوستانو دا هم په یاد ولرئ چې که تاسو موبایل کې کوم پرایویټ ډیټا وي اول خو داسې ډیټا خپل موبایل کې مه ساتئ او که بیا یې هم بله لاره نه وه نو داسې اپلیکیشن مه استعمالوئ چې هغه اعتباري نه وي. اعتباري مطلب لکه فیسبوک ټویټر او داسې نور ځینې اپلیکیشنونه. او یوه ضروري خبره هغه دا چې هیڅکله په خپل موبایل کې فری یا مفت وی پی این مه استعمالوئ ځکه چې هغه دا رنګې اپلیکیشن وي چې هغې سره ستاسو موبایل هیک شي او ستاسو ټوله پرایویټ ډیټا هیکرانو ته ورسیږي چې هغې نه پس هغه اپلیکیشن والا دا ډیټا د لوڅو ویب سایټونو والا باندې خرڅه کړي او په دې باندې پیسې ګټي خو هغې ته څه پته چې موږ د چا عزت سره لوبې کوو. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې ستاسو به دا معلومات خوښ شوي. که ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دارنګې اپلیکیشنونه نه انسټالوي چې د هغوی عزت ته هم تاوان ونه رسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان.